شپه او ورځ څنګه په ما باندې تیری د نصیحت څخه ډکې خبرې شپه او ورځ څنګه په ما باندې تیریږي محترمو عزتمنو تاسې دا ښه په غور سره واورئ چې مور څوک ده. دغه لیکنه حضرت عثمان نوري کړې ده. زه په خپل اواز کې ستاسو سره شریکول غواړم. غږ چې راته وکړې را ژوندی سمه مورې د اواز نه دې لوګی سمه. پورته بیت د پوره کمال نه ډک کلام دی، ځکه چې د مور غیږ د ژوند د پیل لومړی زانګو ده چې دغه ژوند په ماشومتوب پیل او په بوډاتوب پای ته رسي. د مور غیږ د نړۍ د سپېڅلي او رښتینې عاطفي سرچینه ده. مور د ژوند هغه هستي ده چې د ستایلو لپاره له ما سره الفاظ نسته، ځکه مور د ژوند هغه ستره ډالۍ ده چې که یو ځل یې له لاسه ورکړې بیا یې لاس ته نسې راوړلی. په دې نړۍ کې یوازنۍ مینه چې رښتونې ده هغه د مور ده چې له خپل اولاد سره کوي. که د مور د مینې پوښتنه له بېمندو نه وپوښتې بیا به مو سرونه په ښه لیوالتیا او افسوس سره در خلاص کړي. مور د غم په وخت کې ډاډګیرنه، د ستونزو په وخت کې هیله او د کمزورتیا په وخت کې د پیاوړتیا ورکوونکې ده. مور د مینې، مهربانۍ، خواخوږۍ او د بخښنې ستره منبع ده. هغه څوک چې خپله مور له لاسه ورکوي هغوی په حقیقت کې هغه سپېڅلی روح له لاسه ورکوي چې تل دوی ته دعا کوي او د دوی ساتونکی وي. د دې لیکنې لوستونکو په هغه موقف کې چې تاسو نن یاست او یا چې په راتلونکي کې له تاسو شخصیت جوړیږي دا پر تاسو ستاسو د مور احسان دی. مشران وایي د مور لپاره هر څوک پرېږده خو د هر چا لپاره مور مه پرېږده. زما تنده بېلیدو کله ماتېږي. مور هغه څوک ده چې په زړه کې ټول دردونه پټوي خو اولادونو ته یې نه ښکاره کوي څو خواشیني او فکر یې خراب نسی. د مور او پلار احترام دوی ګټې لري. لومړی دنیاوي ګټه دا ده چې له هر ډول غم او آفت نه به په دنیا کې خلاصون مومي. دویم اخروي ګټه دا ده چې د مور او پلار په احترام او رضایت د الله جل جلاله رضایت ترلاسه کولی سي. د یو غورې وینا مطلب دی چې مور ته مې وویله که جنت ستا دی نو ولې دې د پښو لاندې دی. هغې راته وویله هغه مې په مځکه کښېښوي چې تا په غیږ کې واخلم. یعنې جنت مې مځکې ته کې ستا په غیږ کې بسا د سپېره قبرونه ښکاره کېږي. مور د ژوند هغه هستي ده چې د ماشوم هغه خبرې چې یو کوچنی یې نسي بیانولی یوازې یو مور ده چې پر هغه پوهیږي. درنو لوستونکو اورېدونکو که خپل والدین مندې او پلرونه مو له لاسه نه وي ورکړي هیله ده چې دغه زرین چانس له لاسه ور نه کړي د هغې ډېر قدر او عزت وکړي. د محترمو عزتمنو مور او پلار دا هم ستا جنت دی هم دوزخ. که چیرې ته دې خوشحاله وساتې د دې سره مینه او محبت وکړې د دې سره ښه سلوک وکړې د دې خدمت وکړې دې زهیر نه کړې نو د جنت دروازې به تا ته په استقبال کې خلاصې وي. که چیرې خدا نخسته تاسې مور زهیر کړي پلار زهیر کړي
د مور او پلار ناقدري وکړي د هغو زړه ته زحمت تکلیف مشقت ورسوي د هغو هېڅ قدر ونه کړي نو یقینا د دوژخ دروازې به ستاسې دپاره خلاصې وي او د جبرائیل علیه الصلاة وسلام د هغه شرع لاندې به راسي چې هغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایله چې هغه کس دې هلاک سي تباه او برباد دي سي چې د چا مور او پلار یا د دې دواړو سه یو ژوندی وي او دوی د هغه په ذریعه سره جنت ترلاسه نه کړي یعنې د هغه خدمت ونه کړي او خوشحاله ونه ساتي نو دا سړی دې هلاک سي نبي کریم صلی الله علیه وسلم پر وفرمایل چې آمین څومره رحمت للعالمین نبی و چاته شرع نه کوله څومره د خپل امت دپاره به هغه غمجن کېدو لیکن د داسې سړي چې مور و پلار ځې ناراضه وي او د مور و پلار د وجې څه دی جنت ونه ګټي نو د جبرائیل امین علیه الصلاة وسلام پر دې شرع باندې امین ویلی نو پکار دا د عزتمنو دا هغه رشته ده چې الله جل جلاله و دې ته د ویلو د اف ویلو څخه هم منع کړی ده فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما چې تاسې اف هم ورته کوئ الله دې موږ ته د خپلو مور پلار قدر په نصیب کړي والسلام د مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي ویناوي مثال معلومیږي لنمې د عدم خبرو تزړه کېږي محبت یې بې مثاله معلومیږي لنمې د عدم خبرو تزړه کېږي شپه او ورځ څنګه په ما باندې تېرېږي لنمې د عدم خبرو تزړه کېږي لنمې د عدم خبرو تزړه کېږي کله کله تېر وختونه راپه زړه شي کله کله تېر وختونه راپه زړه شي کله کله یادونه راپه زړه شي کله کله یادونه راپه زړه شي زما تنده بې لیدو کله ماتېږي نن مې د عدم خبرو ته زړه کېږي زما تنده بې لیدو کله ماتېږي نن مې د عدم خبرو ته زړه کېږي شپه او ورځ څنګه په ما باندې تېرېږي نن مې د عدم خبرو ته زړه کېږي نن مې د عدم خبرو ته زړه کېږي په دې کلي کې بل څه نشته سعادته 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 بس د سپېره قبرونه ښکاره کېږي نن مې د عدم خبرو ته زړه کېږي بس د سپېره قبرونه ښکاره کېږي نن مې د عدم خبرو ته زړه کېږي شپه او ورځ څنګه په ما باندې تېرېږي نن مې د عدم خبرو ته زړه کېږي نن مې د عدم خبرو ته زړه کېږي شپه او ورځ څنګه په ما باندې تېرېږي نن مې د عدم خبرو ته زړه کېږي نن مې د عدم خبرو زمون زړه مولوي عبدالرحمن د صمیم لکه ملخ خپل مسیر ته روان د صمیم او روان د صمیم د صحاح او قرآن ترجمان د صمیم لکه ملخ خپل مسیر ته روان د صمیم او روان د صمیم